سلامونه جوړ تکړه په دې هیله چې روغ وي او په صحت مخوي د لندن په لویدیځ کې په دې غونډیو په سر باندې دا نارتول غونډۍ دي او څلور غونډۍ دي خو دا چې څنګه جوړې شوې د دې کیسه به درته وکم اول څو کاله وړاندې دلته چې دا کورونه جوړېدل او یا به حکومت به ځینې کارونه کول دغه پاتې شوني او خلې خځلې به یې راوړل دلته به یې انبارول نو په دې حساب باندې یوه دغه غونډۍ جوړه شوه یو هغه غونډۍ ده دوه غونډۍ اخواته دي او د دې غونډیو نه بیا وروسته چې دوی پوه شول چې یاره دا خو یو رقم مزاحمت کوي دا بدې ښکاري بیا دوی پاس خاوره پرې واچوله خاوره چې پرې واچوله بیا یې تخم پرې وشینده او چمن راشین شو نو اوس د نن ورځې لپاره خلک دا فکر نه کوي چې دا به داسې کیسه وه خلک وایي چې یاره دا لکه چې تفریح لپاره جوړې کړي دي خو رښتیا هم د تفریح ځای دی ځکه چې زما ورور چې اصیل له بلجیم نه راغلی دی تا چې کله دا ولیدلې دا ځای همداسې فکر دی کاوه چې دا به د سیل دپاره جوړې وي نه ما فکر وکړ اول هېڅ داسې فکر مې نه کوو چې دلته به څوک د سیل لپاره راځي ځکه د لرې نه خالي غونډۍ ښکارېدې خو دلته مې چې ولیدل خلک مې ولیدل پارک مې ولیده دې خوا چې ټول خلک راځي دلته یعنې رښتینی یو د سیل ځای ترې جوړ شوی دی که نه یو پارک دی نو زه خو غواړم چې لږ په خپله لهجه م وغږېږو د خپلې ورور سره په بله لهجه خبرې کول بې خونده وي د ته څه فکر کې دا بد شوي تو په نظر ده وایي منه چې دا ډېر سم شاعري ده که نه ځکه دا اینده میږ وطن خو یې تیږه ډاک دی نه دا د لکه چې فکر کم د وړی درویږې تیږې دي خبره دا ده چې درویغې په هر صورت د تیږې یا هغې کله چې مثلا د تعمیري نه جوړول هغه یې تعمیر نه چې پوتې شي هغه زړې تیږې میږې وینې دا سیمټ او تیږې سره ګاډ دي دا یې وړر غوټ کړل بیا دې نه یې دلته دولینه جوړ کړل او جالبه دا دو تر څه درې وایي ښیم دا دولینه چې دي خالي په داسې کې نه دي دغه دایره نه دو دا دولینه دې دي درته داسې کسه داسې وکسه بالکل ودل دا داسې پسې لوړ دی دا دولینه ارڅه دلر سرو شوه نه ډېر ښکلي جوړ کړي دي منه ارڅه جنکۍ دلر شه یله خو د امیږي ټولنه دغه است چې نوم نه شي خیالای د جنکۍ نوم لیما د نوم یې خایم خپل نوم یې لیما دلر ته چې دو دا بیا دا لیار چې د لوړ شوی دغه موټر وی ته یعنی ستر لیار دو های وی یا موټر وی یا اوټوبان ځنه خلک دي دا بیا لوړ شوی دو د لندن مرکز ته دې طرف ته او دې ویل ته داسې لوړ شوی دو د لندن شمال او د شمال غرب طرف ته د اکسفورد منطقه کې دی نه دغه سب صدري مې او یغه طرف ته چې دای هیترو او وی میدون دی د دنیا د هغه میدونونه دی چې ډیر مصروف وي بيخي په اره ثانیه کې تیار جګیږي او داسې دې طرف ته لږ څه دې نږدې ساوث هامپټون په یوه منطقه ده چې اکثره انګول کې دي یې تر ساعت له داسې بسروش ویني مګر لري نه خالي غونډۍ برېښي مګر دې طرف ته سړی روشي بیا ډېر خلک دي زنګۍ دي مخکې لیمې دا کیسه وکړه چې دلته افغانون ډېر رښتیا یې یس دغه درته وکړه د اکثریت افغانون دي په داسې کې تفریحي ځایونه یې جوړ کړي دي تفریح پوره دې طرف ته مثلا دغه دي هغه یې بدي یې راخ کړي دي مرغوی کې دي خو خلک لمبې پر خو نه پرېږدي چې څومره به امکانات وکړي به وي که نه خو نه راغه شته مثلا مرغۍ کې لمبې دغسې خوند یې جوړ کړی د دې طرف ته وینې خلک رغولي دي میلې کې د افغانونو ارتاګ یو دلیل دا دی چې دی کېدای شي وطن مینه په متکي په دا ځین دی ځکه هغه د وطن غونته شین ځي دی غونډۍ دي افغانان اکثر وخت په چک ځي کې خوند کوي چې چک ځي کې ویلوړي په غرې کې چکې ځای نه خوند ډېر وخولي دغه نه په دې صبح دې طرف ته بیا مثلا د لندن مرکز هغه طرف ته دی مرکزی برخه د لندن ولیدو تر څه بچی دی هغه جګ تعمیرونه چې مولمیږي هغه د لندن مرکز دی مرکز معنا دا چې لږ څه دغه ښي طرف کې دا ځای کې د پارلمان ودانۍ دو د برطانیا پارلمان ملکه خو هېڅ نشته بادشاه موڼی دو او یې طرف ته بیا سیټي دی چې پازې کې بانکونه دي او دفترونه دي رسمیات ورته دي
بیا یې طرف ته داسې لږ څه چې لوړ شي وینې پازې کې یوه ګنبده داسې برېښي هغه د ویمبلی سټیډیوم دی څه وي چې میږي ناروغ دی Колата не иде и стига мисля. یې او د لندن یو هغه دا دی چې داسې غونډۍ دی دا غونډۍ خو انسان په خپل جوړ کړي دي خو دا نېره دغسې خدایي غونډۍ دی لکه هغه غونډۍ یې طرف ته بله دو داسې په دا ترتیب بالکل. نه دا خو مې لنډه کیسه د هغه درته وکړه ملګرو دوستانو بېرته به راشم معیاري لهجې ته نو په دې هیله چې زموږ په وطن کې هم د دغسې تیږو نه استفاده وکړي ځکه دلته ورته نه سیمټ پکار دي نه شګه پکار ده نه کیمیاوي مواد پکار دي نه دومره ډېر سیخې ګول پکار دي د سیلابونو په وړاندې بندونه پرې جوړېدی شي لوی لوی دیوالونه پرې جوړېدی شي نو په دې هیله چې وطن مو آباد وي او د نشي نه لوی شی جوړ کړو مننه او تر بیا ښه وخت ولرئ.